زه تا ته نن یوه خبره کوم. چاله خپې ماتوه، چاله لاس ماتوه، چاله سر ماتوه او لانجه دې سر له راوړئ. دا ول دا دی یاره زما د خدای زوی دغه چرګې د کیسو سره نن ختمومه مړه سړیا. ته ولې سر نه واچوو ماره؟ ته پېژنې نو زه ډان یم. دا خپل دا خبره واوره، خبره د جنګ نه ده. دې زوی د زما نه چرګه وړله او یو کال یې شو دروغ یې نه دي راکړي. دا دروغ وایي خپل دا ما د ده نه چرګه نه ده اخیستې، دا دروغ وایي. ورېږه خپل دا د خپل مور نور شه پلار دې راوله. زه بیا دا ګز او دا میدان را دي شي نن یې پوښتۍ ماته وکړه. صحیح ده خپل دا. ې سړیه په دې ور کې داسې ننوتی چې ته خدای دې سر تا پخه دي تصور بلېږي په بلولو خو زما پڼې راوتې وینې تو سړیه پرېمې ده وته، سړیه پرېمې ده، سړیه پرېمې ده. دا د ښځو کار دی. زه به چې زه وکړو بل دا ولې جوړه زه نن ځم د دې خپل دا به وینې وڅښم. دا هلک ولې والې یه جانه دا پلار دې څه سړی نه دی. راځه چې ځو پسې بله ورځ چا والی بیا یې په ځان باندې پټ پټ دا مالوچان راښکوده. او که نه وای سړی هلک وچو. اوس مې خسرانه ولې څه چل دی وکړو؟ کسان یې هسپتال ته رسولي، هغه ښکارۍ ترور خو امبولانس کې پرته وه مړه ده تخته. Subscribe Gossip Vines for more updates.